اوس دا راځو وایو چې زپ فولډر جوړیږي څنګه، دې کې به ډیټا څنګه اچو، پاسورډ به پې څنګه لګو، سایز یې څنګه کمیږي، دغه اوس عملی باید وکړو. سو تاسې وګورئ دا یو عکس دی، صحیح ده؟ مطلب دا زما دپاره یو ډېر مهم تصویر دی، نه غواړم چې دا بل څوک وګوري. تاسو دې باندې رایټ کلیک کړئ، د دې پراپرټیز ته راشئ، سایز یې وګورئ 926 KB سایز یې دی. څومره؟ 926 KB. ښه دا زه غواړم چې په زیپ فولډر کې واچوم. ولې؟ یو خو دا چې پاسورډ پې لګوم چې هر کس یې ونه ګوري، دویم دا چې دا باید د وایرس نه محفوظ وي، او دریم دا چې دا سایز یې هم لږ کوچنی شي. نو دې باندې به تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ، د ډیسکټاپ باندې د نیو ته به راشئ او دغه ځای کې به تاسې وینرار فولډر جوړ کړئ. دې فولډر ته به یو نوم ورکړو، مثال پکچرز. دا عکس دې کې اوس موږ څنګه اچو؟ دغه پکچرز فولډر به خلاص کړي، دا زپ دلته به د ایډ بټن ته راشي، هغه ډیټا چې موږ د فولډر کې ورچو په کوم ځای کې پرته ده؟ په ډیسکټاپ باندې. دا عکس وکنه اوکې، دلته باید دغه یو چیک ولګو، ډیلیټ فایلز آفټر ارچیوینګ، یعنی کله چې دغه فایل د زپ فولډر ته راغی د ډیسکټاپ د مخې نه باید ډیلیټ شي. بل سیټ پاسورډ نه مطلب دا دی چې زه په دې باندې یو پاسورډ هم لګوم. لیټ سپوز ASD دا زما پاسورډ شو. انکرپټ فایل نیمز چیک به ورسره ولګئ، دا په دې خاطر باندې چې کله دې فولډر ته بیا موږ ورننوځو بیا به پاسورډ درنه غواړي، او که دا چیک ونه لګو بیا چې کله دې فولډر باندې کلیک کې اوپن کیږي، په عکس چې کله کلیک کې پاسورډ درنه غواړي. خو نه، زه هم چې کله فولډر ته ورننوځم باید موږ نه پاسورډ وغواړي. دا چیک په دې خاطر تاسې باید ولګوئ، دا به اوکې کی او دا به هم اوکې کی. دغه پاسورډ یو ځل بیا کنفرم کا ASD. اوکې، نو کله چې هم تاسې اوس دغه فولډر ته داخلیږئ، ګوره مخکې د دې نه چې دې ته ننوځو موږ نه چې غواړي پاسورډ. غلط پاسورډ سره ته دې ته نشي داخلیدلی. ګوره هغه کوم شی چې دې کې پراته و تا ته نه راځي، نو تاسو به یو صحیح پاسورډ دې ته ورکئ، نو بیا به تاسو سره هغه ستاسو فایل راشي. دلته په دې اوس ډبل کلیک کا، نو دا به تاسو ته کولاو شي.